ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل الله ګل مجاهده کوو. الله ګل مجاهد چې په زورواکۍ او غصب تورن دی او طالبانو سره موده وړاندې نیولی او وهلی و، اوس نوموړي ته یو منسوب غږیز کلیپ خپور شوی چې پکې ویل کیږي سره د دې چې طالبانو رانه بخښنه وغوښته، خو زه ترې ماته د شوي سپکاوي بدل اخلم. کاري سید خوستی د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان کاري سید خوستی وایي هغه ځواکونو منسوبین به سخت جزا او زندان وګوري چې افغانستان کې د خبریالانو او ژورنالستانو سره ناسم چلند وکړي. عمران خان د عمران خان یوې پخوانۍ مېرمنې ریحام خان په خپلو تازه نویو څرګندونو کې خپل پخوانی خاوند او د پاکستان اوسنی لومړی وزیر یو دروغجن ټوکمار او ډوزمار انسان بللی دی. نوموړي ویلي پخوا به پاچاهانو د ساتېرۍ لپاره ځان ته یو ټوکي ساته، اوس ولس د ټوکو اورېدو لپاره ځان ته یو پاچا ساتلی. هند چې د روانې نومبر میاشتې په 10مه نیټه په نوي ډیلي کې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو یو کنفرانس رابللی. وایي د روسیې په شمول د سیمې ډېری هیوادونه د دغې غونډې برخوال دي. هندي چارواکو ویلي په دې کنفرانس کې د پاکستان د نه ګډون پرېکړه دوی ته بې معنا ده، خو یوه خبره چې په ډاګه کوي هغه دا ده چې دغه هیواد په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات طرفدار نه دی، ځکه په دغه ډول کنفرانسونو کې برخه نه اخلي. هند د افغانستان په اړه کنفرانس جوړوي، خو پاکستان پکې له ګډون انکار کړی. میرویس اشرف د افغانستان د ملي لوبډلې مخکینی لوبغاړی میرویس اشرف د کرکټ بورډ د مشر په توګه معرفي شوی، خو وروسته بیرته د کرکټ بورډ له سطحې د نوموړي د معرفۍ پوسټ ډیلیټ شوی او وروسته خبر دا دی چې د اریانا افغان هوایي شرکت ویلي چې سر له راتلونکي دوشنبې به متحده عربي اماراتو ته په دې ډول خپل سوداګریز پروازونه پیلوي. هر حال زه د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه بیا ستاسو شوپړ ته راځم. په ډېر بخښنه چې خدای وسپارم. د الله په امان.